بادر و قمندان راغلی و انګریزان ورغلی و یو ځوان و خواته یې کړې نه خو چې تا کړی خلق توب د خو راوړی د راپورته سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. راغلي یو د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د یوګل درې سنګر کلي ته چې واقعا دلته نو که وګورو د دغې ساحې مشکلات وګورو، د دغې ساحې د سړک مشکلات وګورو، د خلکو مشکلات وګورو، ډېر زیات دي. خو موږ چې تقریبا د جلال آباد نه تر دغې ساحې پورې تقریبا 4.5-5 غنټې مزل وکړو او د هغې ناخوا چې د څوکۍ ولسوالۍ د بازار نه موږ تر دې پورې حرکت کړی تر نیمایي لارې پورې دغه سړک پوخ او هغې ناخوا ته بیا سړک د غرونو په بغلو کې ټول خام دی. دلته د خلکو ډېر زیات مشکلات دغه دي چې دوی نشي کولی هغه خپل مریض او خپل کوم مشکلات چې دوی روزمره لري دغه مشکلات په اسانۍ سره تر ښاره پورې هغه خپل مریض ورسوي، یا کوم مشکل دوی لري کوم ځای ته د واده لپاره ځي یا داسې یو کم مشکل دوی غټ ورسره مواجه دي چې د دوی ورسره مخامخ دي، نشي کولی دوی دلته په اسانۍ حرکت وکړي. یا هر کور د دې لپاره ضرورت لري چې دوی خامخا یو موټر ولري، ځکه دغه ساحه کې دومره موټر نشته ده. حتی د کلي یو یا دوه داسې موټرې دي چې هغوی په خپل ټیم باندې له دغه ځای نه حرکت کوي. نو که یو څوک ښار ته ضرورت لري د تګ لپاره نو ضرور دا ده چې هغه ډریور سره په ارتباط کړي او له دغه ځای نه اول ټلیفون وکړي بیا له هغه سره په موټر کې وخیږي. نو د دغې ساحې ټول هغه مشکلات او دغه لارې انځور مو درته راغیستی ده، تاسو وګورئ تر پایه. د افغان لینز درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. راغلي یو د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د یوګل دره ده. دلته نو واقعیت داسې سیمې دي چې تاسو به یې د لیدو نه ډېر زیات خوند واخلئ. زبردسته ساحې دي، خو چون اوس د ژمي موسم دی او دا بوټي دا نو لږ داسې سپېره غوندې ښکاري، خو بیا هم د دې سیمې هغه ښکلا چې ډېر زبردسته منظرې لري بیا هم ژمي ورکه کړې نه ده. او تاسو وګورئ چې د افغان لینز پر پرده باندې تاسو د داسې ساحو ننداره کوي چې ډېر زیات مزل موږ وکړو. تقریبا 4 غنټې 5 غنټې مزل د جلال آباد نه تر دې ځای پورې وشو. تاسو وګورئ چې ډېره یو ښایسته منظره ده. دا د کونړ ولایت د
څوکۍ ولسوالۍ مربوط د دیوګل دره ده چې دلته د دولت لخوا هم بعضې کارونه شوي دي، خو چون بهترین کار دا شوی چې د ځینو مؤسساتو په مرسته باندې دلته دغه سړک چې ګورئ دا اوس هم چارې روانې دي او WFP مؤسسې ورسره همکاره مؤسسه ARCI چې هغوی پې ډېره زیاته خواري کړې ده. نو تاسو وګورئ چون بعد شاټونه ما نور هم په لاره کې اخیستي دي، هغې ننداره هم کوئ. تاسو دغه ملکه موږ به خپل ګپلو نو ګپونه ورته خلک داسې خوشحاله کړه چې ماخوستن 12 بجې م خاندي وای ما داسې ګپونه ورته ولو ما دا قاري ته هم داسې ګپ کار کړی ده، ما ولیده. کوم قاري مغاز قاري هغه هم راځي ځه خدای بخښي. ته اوس راته ووایه څو ښایسته ښایسته شعرونه راته ووایه. کار کوي مله څنګه شعر وایه چې کومې تاسو د څه عشق شعرونه ته وایي د عشقه پیش کې ووایه شکونه باندې کوي شکونه بیا ورته وای بادر و قومندان راغلی و انګریزان ورغلی و یو ځوان وای خواته یې کړې نه خو چې تا کړی خلق توب ده خو راوړی دې راپوده را سمبو په تنګي خپله پیدل به یې لینګي ما ورته وویل چې ته ګوره ما شرف دین دا شرف دین نشته دی پته ما ویل نه کته مزه بې غیرته مخلوق لار په تنګي زه نه پرېږدم خلقي بیا ولم په پټي زما خواته ګاونډي و بل امټو کې قوي ویشتلې به تېرې وایه ته غټې څه وړې چې وخت انګرېزي شو بیا خو یې د جرمني ورته ولې به داسې په اس کې څه ژورې نه نه یو زوی د ناظري و قدمونو کې قوي و بل زوی و د رحمت ځکه کومه برسام شو په بدګور د مجاهدوی و د زور پټ پټ به تښتېده په شان د شکاڼه دغه شعر
watching.